ګرانو مالدارانو، دا هم د لر سپین غر د شرکت 1 میلیون غوایي بچی ده. دغه هم په روژ کال دغه غوا ته موږ دا استرا تطبیق کړې وه. دا غوا اوس بیا په غوایي باندې راغلې ده او ماشاءالله 1 میلیون ستنه مو تطبیق کړې وه. ډېره ښایسته خوسۍ یې راوړې ده. دا داد خانه څومره عمر لري؟ دا به یاره لري او اتم میاشتې څه کم زیات. دا تقریبا 8 میاشتې عمر لري. ماشاءالله بیخي ډېره غټه سوې ده او بیخي ډېر وزن لري. غوا یې وطني غوا ده. په روژ کال موږ دغه د لر سپین غر شرکت بوفیکس موندلیار 1 میلیون ستنه تطبیق کړه. نو ماشاءالله ډېر ښایسته خوسۍ راوړې ده او مالدار هم ډېر خوشحاله ده. داد خانه له دې تاسې خوشحاله یاستئ؟ د لر سپین غر د ستراو سوداګر راځي و دا غواړي پوه شوې. ښه ډېر مزې نه خرڅوم، ما ځان ساتلې ده چې بیا ساتم. ښه ښه ده. ښه. نو زموږ له ټولو مالدارانو دا هیله ده که تاسو غواړئ په غزني ولایت کې او د کرباغ ولسوالۍ کې غواګانو ته همداسې ډول ستراوې تطبیق کړئ او داسې خوسۍ پیدا کړئ، نو تاسو کوشش وکړئ د لر سپین غر ستراوې تطبیق کړئ. زموږ ادرس دی په کرباغ بازار کې د شهیدانو په چوک کې د رحیمي افغان په نامه باندې کلینیک ته. نو تاسو ډېر کوشش وکړئ خپلو غواګانو ته د لر سپین غر سترنې تطبیق کړئ. ماشاءالله دا خوسۍ ده، یعنې ډېر کم عمر هم لري، خو تقریبا داسې یوه نیم میاشت 2 میاشت بعد شاید دا په غوایي باندې ورسي. نو تاسې کې زموږ دا هیله ده په اوس ټول مالدارانو کې تاسې باید ډېر کوشش وکړئ چې غواګانو ته د لر سپین غر ستراوې تطبیق کړئ او د غواګانو نسلونه مو اصلاح سي. دا غوا اوس بیا په استراسایکل باندې راغلې ده. موږ ستن تطبیق کوو. مالدار ماته زنګ ووایي چې په روژ کال د ما غوا ته ستنه تطبیق کړې وه، هغه ستنه به راوړي، هغه ستنه به بیا ورته لګوي. نو تاسې کوشش وکړئ که خیر ژوند ګرانو مالدارانو غواګانو ته د لر سپین غر ستراوې تطبیق کړئ او انشاءالله نسلونه بیا هم ډېر اصلاح سي.